أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله مولانا العظيم. سورہ نمل شروع او پاغی کې د سلیمان علیه السلام کوم د سفر واقعاتو اغان شروع دینه مخکې د میږي سره چې کومه مکالمه راغلې وه د هغې ذکر وشو. اوس دا هم د یو سفر واقعاتو د سلیمان علیه السلام طریقه کار دا او چې کله ودی په سفر باندې تلال نو د هر څه شي به خپل ګروپونه جوړ کړي وو. د کوم شی به چې دته ضرورت و آب سفر کې د ځون سره خپل انداز سره وخسته و. مرغونو کې موږ ورته ګوډي چرګ ویو او دلته قرآن کې لفظ ورته هدهد استعمال شوی ده. د ده دا ډیوټي وه چې سلیمان علیه السلام به چې ته پړاو اوچو د لمونځ به وخت روغه او د سبو ضرورت و نو ده به ورته مځکه کې اوبه وښیلې چې دلته کې اوبه موجودې دي. کا به ډېرې ژورې ویلې نه وي ده ته به پاته لګېدله داسې به ده لیدلې الله پاک نظر ورکړی ده لکه په شیشې کې چې بند وي هغه به ده لیدلې. نو ده بیا ورته وویل مشوکه یې پکې وویل چې په دغه مځکه کې اوبه موجودې دي. نو سلیمان علیه السلام جنات شروع کړل هلته به یې کویا وکنده او اوبه به یې روبوسلې. درنګې د یمن علاقې طرف ته سلیمان علیه السلام سفر شوی و. نو ده وی چې یا خو لمونځ ته وخت شته ده مو چې ضرورت اردرومي نو زه به بیا ورسېږم داسې چکر به ولګوم. نو داسې او کې وورته چې یو بوغ یې ولیده هغه بوغ ده ته ډېر خوند ورکړ. نو دا هغه بوغ ته کوز شو. په هغه بوغ کې یو بل ګوډي چرګ مینده کړ. د سلیمان علیه السلام د ګوډي چرګ نوما تفسیر بغوی یعفور لیکلی چې یعفور د نوما وه او دغه بل چې کوم سره ملاو شو د دغې نوما عنفیر وه. د هغه سره یې مجلس شروع کړ. نو ده ورته ووایي زه سلیمان علیه السلام طرف نه راغلی داسې لوی بادشاه ده او پیغمبر ده. هغه هم د خپل ملک تعارف ورته وکړه او ورته ویې چې دلته کې کومه بدشینه چې دو نو دا ښځه دو او بلقیس د هغې نوما دو. ده ډېر تعجب وکړه چې ښځه هم بدشاهت کوي. وی چې او دا خو داسې کمالات دي سره او دومره لښکرې دي وي سره 12,000 خو وي چې د دې سره جرنیلون دي او د هر جرنیل سره یو په زرګونو لښکرې دي. ده ته یې وي چې سا که نه ته به یې هم وکسې. نو ده ورته ووایي چې یاره داسې نه چې زه لیټ شو او د مو ضرورت پرېوځي نو سلیمان علیه السلام ورنه خفه شي. ورته وویل چې هېڅ مسله به نه جوړېږي دا خبرې چې ته ورته وکړې چې د کوم څه وویني چې نوره به ځینې خوشحال شي بو اطلاع. بهرحال هغه خبره وه چې سلیمان علیه السلام ته د لمونځه وخت روغ مازدیګر وخت ته او اوبه نشته ده. د ده پوښتنه یې وکړه چې څه شه؟ وی چې شته نه ده. عقاب ته یې وویل ای روغوښته ورته ووایي چې دار پیدا که لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه چې یا به سخت عذاب ورکوم یا به یې ذبح کوم او لیأتیني بسلطان مبین یا به صفا خبره کوي معقوله وجه بیانوي چې زه د دې وجې نه لوړوم. نو 3 صورتونه یې بیان یو د عذاب یو د قتل یو د څه دلیل چې خبره وکړي به بچ شي. نو دغه عقاب چې دا د سمون بلندۍ ته وخته الله نظر دته ډېر تیز ورکړی چې دغه هدهد یې یو ځای کې ولیده نو بس هغه ځای نه په غوټه شو. خو چې هدهد ولیده چې دا خو په مو کعبه روان ده د رحم الفاظ یې ته وکړه چې په مو رحم وکړه مو ته څه ونه وایي زه څه نه ته
سلیمان علیه السلام ته دې ویره وی چې ته لوړ چېرته وي ډېر سخته غوسه ده وی چې دغه اډه دې جري کړه ذبح کوي دی نو بهرحال چې کله ورسوه مرغونو هم نور وی ته چې خیر دې شته نه وی چې څه یې ویلي دي استثنا پکې شته که نشته پکې وی چې استثنا مطلب چې صرف قتل آرډر دا که چېرته بله خبره هم پکې شته ده وی چې او دا یې ویلي چې لیأتیني بسلطان مبین که څه واضح معقول عذر پیش کی دلیل سره خبره وکړي نو بیا بچ شي چې بس بیا خیر ده چې انشاءالله بیا نجات مونده شي نو سلیمان علیه السلام داسې په تخت باندې نوسته دغه ګوډي چرګ داسې تر راونده تفسیر بغوي انداز دا لیکله چې د خپل وزر یې داسې لله ولیدي دا د عاجزۍ په حالت کې راونه ولکۍ هم په ډګر لیږي نو سلیمان علیه السلام پوښتنه ونه وکړه وی چې چېرته لوړ وې تو ته پته شته چې زه خو به سخته سزا در کوم نو ګوډي چرګ ورته وایي چې د الله پیغمبره هغه وخت یو دی که چې داسې به وارز الله ته ته هم وي لوړ وې لکه د زنن تو ته وي لوړ وې داسې به تا الله ته وي لوړ وې سلیمان علیه السلام بس په هغه د الله خوف رو او دته یې معافي وکړه وی چې شاه وی چې خبره وکړه څه کیسه وه چېرته وې نو ده ډېر په دلیرۍ سره ویل چې احط بما لم تحط به وی مو داسې علم اروړه داسې معلومات مې وړي دي چې د هغې علم د تو سره نشته ده نو موږ دلته کې دغه ملګریو ته بې دغه پیغام مې کوو چې ګوره په توسې نه د ګوډي چرګ هم یو شور ده هغه ته پته شته ده چې علم غیب صرف الله ده پیغمبر غوندې عظیمه هستي به د سلیمان علیه السلام غوندې لوی بادشاه او لوی پیغمبر هغه ته مخامخ یې چې د دې علم تو ته نشته نو علم غیب ته نشته علم غیب نشته پیغمبر ته کني خو ته پته وکنه چې هدهد ګوډي چرګ عادي ویني بلقیس بدشینې ته لړو او سلیمان علیه السلام ته دا پته نشته حالانکې په ټوله دنیا یې بادشاهت ته چې د مو په دغه مملکت کې داسې یو زوی هم شته دا چې په هغې باندې یوه ښځه حکومت کوي دا پته دته نشته ده نو علم غیب دا صرف الله جل جلاله ته ده بیا به هر حال دا خپل تفصیل وي ته بیانوي چې انی وجدت امرأة تملکهم یاره داسې یوه ښځه مې ولیدله چې هغه په دې باندې بادشاهت کوي ډېر د حیرت سره وي چې ښځه هم په دوی بادشاهت کوي ولها عرش عظیم او لوی عرش یې ده لوی تخت یې ده د دغې بادشاهیانې تخت څومره نو مفسرین لیکلی دي چې 80 شرعي ګزه دا اوږد و 50 ګز دا چوړ او 30 ګز چې دا چګ و زه خپله حیرت کوم چې دا څرنګه عرش کیدی شي خو دا موږ د علماو د 100 ساله پروګرام چې په کې کوم سټیج چې جوړ کړه نو په دعا کرنه لمزکه کې جوړ کړه بیا مو چې یاره دان کیدی شي او دا په دغه عرش تخت کې سره زر او یاقوت مرجان وغیره په دې باندې مرصع او مزین شو او ایوه خطلو د پر هم خپل پړې وي ته لګیدلې وي نو چې ډېر لوی ځکه خو د خصوصیت سره ته ذکر کوم چې ډېر لوی تخت یې ده وی شاه نور چې په چې یو بل پکې نقصان دا ده چې د کافر دي او د امیر سترګې عبادت کوي وی شاه او د الله پاک تعریفونه دغه ګوډي چرګ بیانوي چې زه حیران دي ته یم چې هغه الله چې په هر شی قادر ده او دا پیدا کړي دي دا پیدا کړي دي وی چې دغه ذات نه دوی اعراض کوي د امیر سترګې عبادت دوی کوي وی شاه سلیمان علیه السلام خط وی ته ولیکه وی چې د تو په پته ولګي چې وکي رښتیا یې که نوره څه کیسه پکې شته ده نو خط یې ته ولیکه او په خط کې مختصر ډېر تفصیل نه خط آداب هم دا دي اصول هم دا دي د الله نوما به بسم الله الرحمن الرحیم به پکې ولیکې خپله نوما پکې ولیکې بس په مختصر الفاظو کې به خپل غرض پکې ذکر کړي نو سلیمان علیه السلام خط ولیکه چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین بس چې مو ته بالکل تابعدار روشي غوړو مو چې مسلمان وي او درنګې د مو په مقابله کې ونه درېږئ کني نقصان به اوچت کوی نو بیا وی ته وایي چې ته دا خط یوسه او دې ته کسه چې د دې سره د عمل ده نو دغه ګوډي چرګ لوړو دو کوم خپله خلوتخانه وه په هغې کې بس د دې د خوب ټیم خو یا خوبول یې نه وه چې دای په روشندان کې ورته کښېنسته او د ده په خوله کې هغه چیټي دو نو دغه ګوډي چرګ ته کسي چې دا خو یو مرغای ده او څه شی دي وي سره په خوله کې په ده حالت کې د خوبول یې شوه چې خوبول یې شوه دا یې ویرغه او د دې په سینه باندې هغه خط اوچو نو دا بیا په هغه روشندان کې ورته کښېنسته نو چې کله د خوب نرچګه شوه وکته په هغې خو د سلیمان علیه السلام مهر لګېدله فورا یې خپل وزیرون جرنیلون راغوښتل
او هغې ته یې دغه خط سناو کوي چې داسې د یو پیغام موږ ترغله ده، نو تاسې اوس څه مشوره ورکوئ؟ نو هغې فورا ورته وویل چې موږ خو دغه مشوره در کوو چې نحن اولی قوه اولی بأس شدید والامر الیک فانظري، چې موږ داسې څه معمولي خلک خو نه یو که نه، لوی مضبوط لشکرونه یو او لوی جنګجو خلک یو، خو معامله تو طرف ته دو چې ته څه حکم کوې. نو ګوره دا ډېره پوه وه چې بدشاهت ته رسېږي دا ښځه داسې عامه ښځه نه وي. دوی د جنګ اعلان ورته وکړه چې جنګ کوو، او دې څه ورته وویل ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذله. وی بدشایان چې کله یو کلي ته داخلېږي نو ډېر فساد کوي، تخریب د بلادو کوي، شهرونه پکې ړنګېږي، خلک پکې قتلېږي، عزتمن خلک دا پکې ذلیله وګرځېږي. دا داسې هر څوک وي چې د تاسې نن چې د مو ته په عزت سره نه اوسئ، تاسې به دا عزت بیا نه وي، د مو بیا دا عزت نه وي. جنګ صرف اوس خو آسون ده چې بس جنګ کوو، لیکن وروسته عاقبت او انجام مو یې کتله ده. امتحان وی اوخلوک او کی دا پیغمبر وي، نو پیغمبر سره چا مقابله نه دی کړی، نو لہذا مقابله بیا نشو کوی، بس چې د څه یا به منو سره، او که پیغمبر نه نو بیا مقابله سره کوو. لہذا امتحان به په دنیا وکړو، که دنیا یې قبول کړه، دولتونه یې قبول کړل، او بیا پیغمبر نه ده، نو لوی غلامون وینځې سونا او سپین زر هر څه دا یې وروستول. چې سلیمان علیه السلام کله وکتل ویې ته چې د هر څه سره واپس درومئ، مو ته خپل چې کوم سالار کړي دی چې هغې په مقابله کې دا هېڅ نه دي، نو بس اوس انتظار کوئ چې در باندې د درومو حمله به در باندې کوو. نو بیا مخته واقعه بیا قرآن کې ذکر دو وتفقد الطیر فقال ما لي لا ارى الهدهد، او تفقد وکړو لټون وکړو یعنې حاضري وخوستله سلیمان علیه السلام د مرغونو. فقال او ویل ما لي لا ارى الهدهد، چې څه دي مو دپاره چې زه نه وینم هدهد یعنې ګوډي چرګ نه وینم، ام کان من الغائبین، یا دا د غیبېدونکو نه، یعنې دغل د موجود د ځای نه وینه که غیر زر ده. لأعذبنه عذابا شدیدا، زه به خامخا درته عذاب ورکوم سخت عذاب، او لأذبحنه، یا به زه دی ذبحه کوم، لوبې او لیأتیني بسلطان مبین، یا به دی مترتاک کوي په عذر معقول باندې. فمکث غیر بعید، پس د ټیم ډېر نه تېر کړه. فقال، چې بیا روغلال نو ګوډي چرګ ورسېده. فقال احطت بما لم تحط به، او ویل ګوډي چرګ احطت بما لم، چې مو احاطه کړي دو مشاهدتن بما په هغه شی لم تحط به چې په هغه باندې احاطه تو نه ده کړي، نیمو ته هغه علم حاصل ده چې علم تو ته نشته پیغمبره. وجئتک من سبع بنبأ یقین، او زه تو ته راغلی د ایک قوم سبا نه، د شهر د سبا نه، بنبأ یقین په خبر یقیني باندې. انی وجدت امرأة تملکهم، بشکه سره مو موندل یو دوی یوه ښځه تملکهم چې هغه حکومت کوي په دوی باندې، د دوی مالک دو. و اوتیت من کل شیء، او دې ته ورکړي شوي دي هر شی چې کوم بدشویانو ته حاجت کې وي، ضرورت یې هر شی سره موجود دي. ولها عرش عظیم، او د دې لره تخت عظیم لوی. وجدتها وقومها، مو موندل د دې لره او قوم د دې لره یسجدون للشمس، چې دوی سجدې کوي شمس ته، میر سترګې ته، من دون الله، ما سوا د الله پاک نه. وزین لهم الشیطان اعمالهم، او شوشته کړي دوی دپاره شیطان اعمال د دوی. ګوره دا اوس مرغای د څومره عجیب انداز کې د الله توحید بیانوي، او د شیطان مذمت د دوی مذمت، چې په د هر څه چې شیطان ورچولی دي، ایته پته ده چې شیطان ګمره کول کوي. فصدهم عن السبیل، پس دوی منع کړي دي عن السبیل د ایسې لارې نه. فهم لا یهتدون، پس دوی په هدایت باندې نه دي. الله یسجدوا لله الذي یخرج الخبء فی السماوات والارض، دوی سجدې ویلې نه کوي الله پاک هغه ته یخرج الخبء، چار بوسي، الخبء یو مخفي شی پټ شی، فی السماوات جسمونو کې وي، والارض او په مځکه کې وي. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، او معلوم دی الله پاک ته هغه شی تخفون چې کوم تاسې پټوئ، وما تعلنون چې کوم چې تاسې جوتوئ. الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظیم، الله پاک هغه ذات ته چې نشته معبود الا هو غیر دی الله پاک نه، رب العرش العظیم، الله جل جلاله رب د مالک ته د عرش عظیم، د دې به هم تخت وي، الله جل جلاله کوم تخت چې دا د لوی عرش مالک ته. قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیه السلام هدهد ته وویل چې موږ به کسو اصدقت، چې ته رښتیا یې، چې د کوم څه بیانوي رښتیا یې، ام كنت من الكاذبین، یا ته یې د دروغجنونکو نه. نو بس خط یې ولیکه، ورته وایي چې اذهب بکتابي هذا، چې ته وړل وکه د مو په خط دغې سره، فالقه الیهم، پس دا وغورځه دوی طرف ته،
ثم تولى عنهم بیا ته اړوګرځېدې دوی نه فانظر ماذا یرجعون پس ته نظر وکړه ماذا یرجعون چې څه دوی تستر واپس کوي یعنې د دوی رد عمل څه ده وکړه نو اوس هغه خط هغې وکته قالت دغه بلقیس یی بدشینه یی چې یا ایها الملأو چې ای سردورونو ای امایدینو د مملکت انی القی الی کتاب کریم بشکه زه چې مو ته غورځوله شوه دا کتاب کریم یو معزز خط معزز ذکر چې د بادشاه مهر په لګېدله او دا دی پکې انه بشکه سره شان دا ده چې دغه خط چې د بشکه سره دغه خط چې د من سلیمان ده د سلیمان نه ده و انه او بشکه سره شان دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین په دې کې دا لیکلي دي الله تعالی علی چې په مومن دی چې لا تعالی چې تکبر مکه علی په مومن یعنی مو مقابله ته مردوم مو خلاف مقابله مکوئ واتونی مسلمین مترتاګو کوي مسلمین حکم بردار تابعدار قالت دیوی ته وویل چې یا ایها الملأو ای منبرونو افتونی فی امری تاسې مو ته مشوره وکړئ فی امری د مو په معامله کې ما كنت قاطعتا امرا زه نه یم کټ کوونکي زه نه فیصله کوونکي د یوې معاملې حتی تشهدون تر دې پورې چې د مو تاسې تایید وکړئ داسې نه چې د مو اول نه یوه فیصله کړې ده د یو نیم امیر وي که نه یوه نیم فیصله یې د پیله نه کړي خو هسې خلک غږوي چې ونه دوی څه یي نو بیا ټول وغږېږي د خپله فیصله سونه دوی دي چې نه زه داسې نه کوم چې مو پیله نه په جیب کې فیصله ایښې دو زه به یوه فیصله کوم چې تاسې مو تایید پکې وکړئ بیا به بیا هغې باندې زه پخه پوخ عمل کوم قالو نحن اولو قوت دوی ته وایي چې موږ صاحبون د قوت ولیو و اولو بأس شدید او د سخت جنگ ولیو نو یعنی جنگجو خلک یو والامر الیک او معاملاتو طرف ته د فنظوري ماذا تأمرین پس ته نظر کوه چې څه ته موږ ته حکم کوي موږ به د اطاعت کوو قالت دیوی ته اوې ان الملوک بشکه بدشیون اذا دخلوا قریة چې کله دوی داخل شي او کلي ته افسدوها نو دوی فساد په دغه کلي کې کوي د کلي ړنګوي وجعلوا اعزة اهلها ذلا دوی ګرځوي عزتمن خلق ته دي ذلیله وکذلک یفعلون او دغه رنګ دوی کوي وانی مرسلة الیهم بهدیة او بشکه سره زه رسونکی یم دی الیهم دوی طرف ته بهدیة هدیه فناظرة بماذا يرجعون پس د کتونکي چې دوی سر واپس کوي یرجع المرسلون چې دوی سره په څه شي واپس کوي المرسلون رستولی شوي یعنی کوم قصدون وروسته هغې ته دوی څه هدیه وي نه قبلوي قبل څه خبره ورته کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین